خوږول نه دي پکار، ځکه دی د قضیې اړخ نه دی، تماشه کوي او اینډ اف د ډے به که خپله رایه کاروله او به یې کاروي، که یې نه کاروله سپینه رایه به کاروي که نه. دی نه شین کارت دی نه سور کارت دی که نه، یعنې نه پازیټیو چارج دی نه نیګیټیو چارج دی. نو زه فکر کوم قرار صاحب انرژي مصرفول ورسره نه دي پکار. یو څوک چې طرف نه دی نو هغه خپل اینډ اف د زه تا سره ولې خپل بحث دومره ادامه وکړي، زه تا ته که قناعت درکړم نو څه ته خو زما طرف نه یې، ته داویدار نه یې د هېڅ مسئلې. نو چې داویدار نه یې ته خپله وایې چې ته داویدار نه یې. یو شی ویل غواړو او هغه دا دی، او زموږ به دا یوه هیله وي تاسې نه، ستاسې د خپلې راتلونکي دپاره په ټولنه کې د یو معتبرې باعزته جایګاه دپاره. دلته بهیر صاحب ووایي چې افغانستان کې اشغال و. ګورې وروره، که دا اشغال و، په هماغه اشغال کې ته د امریکایي پوهنتون استاذ وې، په یو هېواد ته چې اشغال ځي هلته د اشغال تر ټولو نه سرکرده کار دا کېږي چې هلته یې خپل تر ټولو مهم پوهنتون خلاص کړی و، او د دې مملکت بچیان یې چې ول ستا په اصطلاح چې اشغال و، هغه یې د اشغال په ذهنیت روزل، کافرول یې، هر څه چې ته بولې د طالبانو په خبره هغه یې کول، او هغه خدمت تا ورته سرته رسوه. ته په امریکایي پوهنتون کې استاذ وې، د اشغال په اډه کې د اشغال روزونکی ته وې، صحیح ده؟ ملامت او د ګناه ګوته ماته نیسې. مجرم زه یم، د افغانستان خلک دي، د جمهوریت مامورین دي، خو د اشغال روزونکی اصل کې ته وې، په هیډ کوارټر کې ته ناست وې، صحیح ده؟ تر ټولو معتبره سړی ته وې، تر ټولو معتبره هغه یې هم دغه تر ټولو نه مخکې تا ته چا خبره دغه درکړې ده، د پي ایچ ډي سکالرشپ یې درکړی، تر نیویارک یې هم ته رارسولی، دا اوس هم تر ټولو ښه کنیکشن ورسره لري. هره دومه ورځ بیچاره افغانانو ته لیکي چې دا افغانستان نه چې دلته راغلي دي او د دوی تهدیدونه نه لري، د دوی کیسونه باید رد سي، چې ځکه افغانستان کې وضعیت دومره نه دی خراب، او د دوی خلک دا دروغ وایي او دا په دروغو باندې د افغانستان بدنامي کوي، تاسو کیسونه مه قبلوئ. وجدان خو هم ښه شی سړی، خپل پلار دې ته په کوم حق باندې تا ته څه تهدید و چې ته استرالیا ته ویوړې، او ستا ټولې کورنۍ ته د تا پلار د ټولو د استرالیا سټیزنشپ واخیسته، تا ځان ته دا حق په کوم هغه حق باندې ورکوه چې ته په 90مه لسیزه کې لا تر استرالیا ورسېدلې، پیدا هم هلته سوی، هغه د ورور د خپل اعتراف کوي چې موږ پیدا هم دلته یو. ته د استرالیا سټیزنشپ او د تابعیت په کوم حق باندې تا اخیسته؟ تا د څه تهدید و په پېښور کې، په اسلام آباد کې، په افغانستان کې؟ آیا اوسنی وضعیت تر هغه بهتر وضعیت دی؟ که یو بل بیچاره افغان راځي، دی دروغ، دی بالکل دروغ، ته ځان ته دا حق ورکوي چې په نیویارک کې پي ایچ ډي وکړي او د استرالیا پاسپورټ واخلي. د یو غریب دهقان زوی که امریکا ته په دروغ ورسېدلی، که جرمني ته په دروغ ورسېدلی، که په کیس کې دروغ وایي، ستا یې څه؟ تا ته څه مشکل دی چې ته ځان ته دا حق ورکوي چې په غرب کې واوسېږي؟ خو که دی اوسېږي، هغه ته 2000 بهانې په ټویټر باندې کوي، خلک هم پکې ټیک کوي او خلکو ته وایي چې دا باید ونه، دا باید رد کوي، په افغانستان کې وضعیت دومره نه دی، دا دروغ وایي. ستاسې حد اقل ګوره، موږ تاسو خو سبا وطن ته طالب خو ټول عمر نه پاتې کېږي، ته خو سبا ما سره بیا په کابل کې په میز کښېنې، په خبره را سره کښېنې، حد اقل دومره مخ خو سره ولرو چې ته څه ویل غواړې، ته څه کول غواړې. دغه جبر چې دی، دغه حاکم جبر دومره ادامه نه کوي چې ته فکر کوې، ته خو ځان ته باسواده خلک وایي، حد اقل برهاني صاحب ته وایي جمهوریت ایډیاله سړی نه و، ایډیاله نظام نه و، په دې خو سړی هر څوک پوهېږي، په دې خو لټریچر ډک د هېڅ سیاسي نظام ایډیاله نه دی چې څه ته شی غواړي. حتی دغه اسلامي نظام ایډیاله دی، په د 1400 کالو کې ته ماته یو اسلامي نظام راښودلی شي چې کوم اسلامي نظام پیغمبر د خدای تشریح کړی تر اوسه راغلی؟ نو زه به تا ته اوس کښېنم چې افغانستان کې اسلامي نظام په نړۍ کې بیخي شته نه، نو موږ به په مجبور کې اسلامي نظام ردوو، ته ردوې دا کار کوې؟ نه یې کوې که نه؟ که تا ته څوک ووایي چې ته په دغه 1400 کالو کې ما ته هغه اسلامي نظام راواخله چې هغه څه شی چې په قرآن او په حدیث کې هغه انصاف او عدالت دی هغه تطبیق شوی، نه تطبیقېږي. انسانان عذر لري، انسانان مشکلات لري، د سیستمونه چې دي انسانان چې دي ضعیف دی، خو انسان ضعیف دی، نشي تطبیقولی هغه شی. کله چې اسلام غوندې شی ته 100% نشي تطبیقولی، ته د جمهوریت نه څنګه 100% د ایډیال او د هماغه ډول جمهوري نظام توقع لري؟ خبره دا ده چې خوای بدرا بهانه بسیار کنه، د خلکو د ګمراه کولو لپاره 2000 دلایل تاسو ویلی سئ، موږ نه وایو چې نشي ویلی، خو په والله په بالله په خدای قسم که تاسو به د عزت څښتنان په دې وطن کې نه سئ، تر څو چې د ملي ګټو سیاست ونه کوي، د افغانستان د ارزښتونو سیاست ونه کوي، دا ټولنه ستاسې جایګاه اوس هم پېژني، سبا هم پېژني. داسې نه ده چې ته فکر کوې چې خلک ډېر ښه تاسې مانیټر کوي، خلک مو ډېر ښه ګوري. که سیاست کوئ
په افغانستان کې په خپل راتلونکي باور لرئ صادقانه به غږیږئ. د افغانستان د ګټو سیاست به کوئ. که دا لکه ربړ کله اخوا خوایږئ کله دې خوا وښیي دا د چنګښو طول نه کېږي. تاسو سره څوک د چنګښو طول نشي کولی وروره. له تلې به کله هغه خوا غورځېږي چې هلته د راګیر کې دې خوا به ټوپ کړي، دلته د راګیر کې اخوا به ټوپ کړي. دا ستاسې خپل کیریر ته صدمه رسوي. ځینې خو بیخي ځوانان دي وسړی نیکه دې اشتباه وکړه پلار دې وکړه ته خو یې مه کوه. اوس ظالمه ته خو دوکتورا لرې ته یې ولې کوې؟ ته د نیکه په لاره روان یې، د پلار په لاره خو دې مه ځه. ته خو دا کار مه کوه سړی ماشومان در باندې پوهېږي چې په اشتباه کې روان یې. تاسو ټوپونه اچول دلته د جګر کې هلته ټوپ واچوي، هلته جګر کې دلته ټوپ واچوي. طرف دې معلوم کا یې څه شی څه ویل غواړي څه کول غواړي. په افغانستان کې څه راوستل غواړي. حاکم جبر ته ادامه ورکړي، خلکو ته وایي چې د پرون هم داسې و، پرون فقر و خو 49% و، نن 49% دی. 40% فرق کړی. په دې پوهېږي 40% څونه فرق دی. پرون د جي ډي پي څومره و؟ 21 میلیارده ډالر وه. اوس د جي ډي پي څومره ده؟ پرون دی په افغانستان کې د خلکو د کډوالۍ کچه د چیرته اوس څومره دی؟ پرون دی په افغانستان کې ستا د صادراتو کچه چیرته وه نن چیرته ده؟ پرون دی د خلکو د پرچیزینګ پاور څه شی و نن څه شی دی؟ دا خو ستا 100 میلیونه خلک عملاً مکتب ته نه ځي. ډېر عادي انساني حق دی هغه نه ورکول کېږي. ته ورته دا شی اوس هم هېڅ خبره وضعیت نه دی خراب. ګوره مونږ تاسې باید حد اقل هغه په خپلو ځینې خبرې باید په صداقت سره وکړو، په صادقانه لاړ شو مسایلو سره. د اقل داسې په ایمان خو وغږېږو چې دغه حالت چې دی د ځان دپاره چې نه منې بل ته یې ولې منې. دا خو مونږ تاسې په دې طریقه خو نشو کولی چې مونږ یو ډایلوګ ته لاړ شو. ته یې د ډایلوګ غوښتنه کوې، دا جنګ خو بلا پسې جنګ خو نه تا کړی نه ما کړی نه بل کړی. دا جنګ بیخي په هغه چا خبره دغه شاته وغورځوه، جنګ پرېږده. حد اقل په مسایلو باندې خو صادقانه وغږېږه چې وضعیت چېرته خراب دی. دومره خو سترګې مه پټوه. اوس برهاني صاحب وایي دا پلانې د خارج نه راغلی، خو دا ته اوس د کلیفورنیا نه سبا ته افغانستان ته لاړ چې زه د خدمت فرصت درکړم، نو دا اوس کوم کفر وشو؟ ته افغان یې که نه راغلی وضعیت کې خراب شوی وي دغلته کورنۍ دې سټ شوی ته اوس چې بېرته سبا افغانستان ته لاړې او سبا ته ته خدمت کوې. په خپله وایم چې ما په ریډ کراس کې کار کوو، نو تا په ریډ کراس کې کار کوو، یو بل سړي په یو وزارت کې کار کوو، نو دې کې څه مسله ده؟ افغانستان کې ماموریت تا هم کوو هغه هم کوو، خو بس دا خو تا پرایویټ سکتر کې کار کوو. هغه که نه دا وخت لري چې دولت کې نه وي، دا خو هېڅ خبره نه ده وروره. په دې باندې خو ته یو نظام نشي بدنامولی چې ته یو چا ته وایې پلانی د لندن نه راغلی و، لندن نه راغلی و که د امریکا نه راغلی افغان و که نه و، دا ته نن افغان یې که نه سبا کابل ته لاړ شي کار کوي، دغه بهیر لاړ شي، دغه قرار لاړ شي، دغه بل لاړ شي. دغه وطن د 40 کاله کېږي، په 40 کاله په بحران کې دی. او د جمهوریت دغه جمهوریت نه موږ د بحران نه وتلی ملک وو. ته چاته دا نه شي ویلی پلانکي ته د زرې موټر ورکړی و. د خلکو دیموکراسۍ په 200 کالو کې هم نه دي ثبات ته موندلی. ته په 100 کالو کې په افغانستان کې جمهوریت غواړې چې دی بلوغ ته ورسېږي، او افغانستان کې کله د دیموکراسي تمرین شوي هم نه. دا خو ته ورکه ته پرېږده چې دی خو ساه واخلي چې دی هغه حالت چې هغه څه شی چې ته توقع ترې لرې، دا خو سیاسي نظام دی. په 100 کالو کې خو ماشوم خپله عقلانیت ته نشي رسېدلی چې نوی وزېږېږي 18 کلنۍ کې ته وایي دا ایله اډلټ ایج ته ورسېده، چې هغه ته د سیستم او نظام او په دې کې دومره ملت چې هغه مخکې دغه سیستم نه دی تجربه کړی، او هلته د استبدادونه پاتې شوي، په ټول عمر دې هلته جنګونه شوي، نوی تازه له بحران نه وتلی، میلیونونه انسانان پکې وژل شوي. دته خو دومره ساه ورکړه چې دی خو یو 4 لسیزې دوام ورکړي چې دا انسټیټیوشنونه چې دي دا میچور شوي، تا ته هغه نه د خدمت توقع وکړه. دغو لا نوې ساه نه واخیستې، 2 قدم یې نه واخیستې، تا ډز په دا سر باندې بېرته ووایي چپه دې کور دوی زمړه ته د ګرځېدو نه وي. نو لږ په انصاف او په عدالت سره وغږېږو، ممکن یو نتیجې ته ورسېږو. دا تښتېدل لا تښتېدل به سره نه کوو، که بحث کوو نو په دغه طریقه یې که نه کوو، نه باور وکړئ هسې سرخوږی مو ولاکه ارځي په دې مسایلو باندې. مننه. قرار صاحب دلته اوس دغه دی ننګیال صاحب دلته اوس یو پوښتنه ده. اوس امارت تا ولې دغه طواب صاحب یو خبرې ما ته مستقیما ډېر راجع سوي دي، زه به یو جواب ورکړم بیا که مهرباني. ښه. اول خو څو خبرې که نه کاشکې ننګیال صاحب د دې روزې وضعیت رایاد سو په افغانستان کې چې به کله به ټولو روزه نیولې وه، بس یو بل ته به رنونه والو او د هر چا به موډ ډېر سخت خراب و. نو ننګیال صاحب نن موډ لږ څه ښه نه ده. او بل دا د انګلیسي په اصطلاح د اډ هومینم چې د یو شخص بجای دی نه د یو شخص په خبرو ته جواب سړی ورکړي، د هغې شخص ته ګوته ونیسي. ګورې زه د ننګیال صاحب نه سابقه په اړه غږېږم، نه د هغې شخصي ژوند په اړه غږېږم، خو هغې ځان ته اجازت ورکړه چې ما ته ګوته ونیسي. نو د هغې په اړه به مې یو څه
وضاحتونه ورکمول، خو دغه چې حیف دا سکالرشپ چې ورته د خیرات سکالرشپ ورته ویلو، کاش کې ننګیال صاحب خبر وای چې ما ته کوم پانتونونه آفر راکړی وی او زه ما ولې دا پانتون خوښ کو. دا یوه خبره. بل زه استریلین سټیزن نه یم، عبدالله استریلین سټیزن ده، ځکه چې عبدالله هلته عبدالله هم استریلین سټیزن نه ده، عبدالله هلته پیدا سوی ده، عبدالله د خپل سټیزنشپ منتظر ده، زه نه یم پیدا سوی په افغانستان کې. او دا چې زه البته زه ننګیال صاحب به دا معلومات لري، شاید دا کار د هغوی په خیال کې سوی وي چې زه یا خلکو ته وایم چې افغانستان ګل و ګلزار ده او افغانان مه پرېږدئ چې افغانستان نه راووځي. دغه هم غلطه خبره ده. فقط راځئ دا نه کوو چې یو قضیه په دوو مه تقسیموئ. دې ته فالس ډایګاټمي ویل کېږي چې یا دغه لاره ده یا هغه لاره ده، او که په دې دواړو لارو کې نه د ما په لارې کې نه د ما مخالف په لارې کې نه، نو ته حق نه لري د رای ورکول. بیا هماغه خبره کېږي همدغې پردي کولو قضیې په اړه خو موږ نن لګیا او غږیږو چې راځئ دا پردي کول مه کوئ. همدغې بدبختي د افغانستان نن چې ده همدغه ده چې یو بل ته د رای حق نه ورکو، یو بل ته د خبرې حق نه ورکو، او نن همدغه ننګیال صاحب هم همدغه خبره کوي. خبره دا ده چې د ملي ارزښتونو خبره ده. ملي ارزښتونه ننګیال صاحب وایي چې هغسې کوم تعریف ورته لري بس هماغه به ورسره مني، او بدبختي همدغه ده چې کله چې یو نظام راځي، د طالبانو نظام چې نن حاکم ده، د هغوی چې ملي منافع نه دي تعریف کړي، همدغه ده چې هر کس به ورته خپل تعریف ورکوي، او کله چې د هغې په خوښه تعریف باندې نه، نو بس ته په غلط لارې باندې روانې. د اشغال په اړه مهم سوال وکړو. ما ته دا سوال په هغه وخت کې مطرح و، اوس هم مطرح ده چې آیا د اشغال په وجود کې آیا باید انسان په ښي انزوا خواته لاړ سي یا بیا هم نسبي ګټه سي رسولی سي ویې رسوي. نو اوس کې په هغه وخت کې ما ځان ته دا اجازت ورکوله چې زه بیا هم کار وکړم او یو چاته مې نسبي ګټه سي رسیږي، بجای دې نه چې زه مطلق له دغې سیستم نه ځان وباسم یا جنگ ته که نه ځمه. نو ما شخصي نتیجه دا وه چې زه یو نسبي ګټه که رسوی سم هماغه رسومه. نو ځکه که د اشغال لاندې ما کولی سو چې زه دا شی په ځان باندې ومنمه د افغانستان د خیر لپاره، نو نن زه بیا د طالبانو د واکمنۍ لاندې هم غواړم چې په افغانستان کې یو خیر راسي، یو تغییر راسي. د امریکایي پانتون ته اشاره وکړه. کاش ننګیال صاحب په دې خبرو چې ما امریکایي پانتون نه زیات په کاردان پانتون کې درس ورکړی ده، همدغه د جمهوریت کادرونه چې ولو همدغوی ته ما درس ورکو، د ماستري په بخش کې مې درس ورکو. نو دا بیا هماغه شخصي تعرض خبره ده. او بل ننګیال صاحب نن دې ته دا اشاره کوي چې ولا په هغه وخت کې جمهوریت کې که ستونزې وي، اول خو ښه ده چې دا خبره خو اوس وسې ستونزې وي، او بل دا خبره بیا تکرارا کوم چې دلته د انتقاد د جمهوریت په حیث یو اصل نه ده، دلته انتقاد په دې و چې سیستم کې ستونزې وي، ستونزو نه باید موږ یو څه زده کړو. خو دا استدلال ورکول ورته چې دا ستونزه او هغه ستونزه او دا عوامل ولو چې دا فساد مالی او یا فساد اداري یا دغه ټول شیان ستونزې چې وي، دغه د یو څه نتیجې نه، او دا هماغه استدلال ده چې نن طالب کوي. طالب سره موږ کینو، طالب راته وایي چې ګوره زه که نن دا نه کوم هغه نه کوم، نو دا شرایط نه دي برابر او دا د هغه ده. نو راځئ دغه استدلال ونه کړو. زه وایم چې راځئ مطلقې خبرې مه کوئ، مطلق خبره نه کوو چې دا پخوانی سیستم سلف په سلو فکر په اړه پوښتنه وکړه. دا خبره مې په مقالو کې هم کړې ده، په چې د ما سره نو هغه تا ته ولې د رقیب په سترګه وګوري؟ مهرباني. ګوره دلته خو اول خو د بهیر صاحب او د برهاني صاحب خبرې وضاحت ورکړم. برهاني صاحب ته زموږ دښمن نه یې، موږ تا ته د یو افغان په سترګه ګورو، د افغان منور په سترګه ګورو، د یو عالم په سترګه ګورو. او ما په خبرو کې هم ویلې چې زموږ هیله دا ده، هیله مو دا ده، غوښتنه مې هم نه ده درته ویلې، که یې منئ که یې نه منئ، یو هیله سړی ډېر په احترام له یو چا نه کوي، تاسې ښه پې ښکارئ. نو ما پرون په بحث کې ولې دا د هر چا پورې ده چې د تاریخ په کوم اړخ کې درېږي. ته د تاریخ په کوم اړخ کې ولاړې؟ خلک ډېر ښه واضح قضاوت کوي، خلک ډېر ښه پوهېږي، خلک په قضاوت کې ډېر عادلانه دي، دومره نه دي چې ما بهیر صاحب ته هم دا وویلې چې حد اقل په دې خو مطمئن یې چې پلار دې په اشتباه کې و، په دې مطمئن یې چې نیکه دې په اشتباه کې و، سبا دې چې د عبدالله غوندې بیا مخ ته څپېړې نیولي، دا به ښه دی چې حد اقل ته هغه اشتباه تکرار نه کړي. زموږ دغه هیله ده. ته یو ځوان یې، ته لوستی یې، دنیا دې لیدلې ده او په دغه باندې پوهېږې چې دغه اړخ کوم یو اړخ په ګټه کې دی او کوم د افغانستان خلکو ته
سمت ورکه، سم طرف ورته معلوم کړه چې کوم سم طرف دی. داسې مه ورته وایه دا هم سم دی هغه هم سم دی، بس هغه وایي چې اوس چې دا هم سم دی هغه هم سم دی. وروره مشکل چېرته دی؟ دا هم خراب دی هغه هم خراب دی. هغه درته وایي چې ښه نو دا ښه ته راوښیه، ښه هم نه ورښیې، سم طرف هم نه ورښیې، او دا هم ورته وایي یا ورته وایي چې دواړه خراب وو یا ورته وایي چې دواړه سم وو. نو په دې وخت کې خو ته کنفیوژن جوړوې. ته که لیډرشپ کوې، که ته د افغانستان په خلکو رحم کوې، نو په خلکو ته به سیاسي شعور ورکوې، خلکو ته به وایې چې دغه صراط مستقیم دی، په دغه لاره لاړ شه. زما علم و دانش او زما دغه تجربه ما ته دا وایي، او زه په ایمانا قلبا او په صداقت سره درته دا خبره کوم چې خپل زوی ته، خپلې لور ته، خپلې کورنۍ ته دغه لاره خوښوم، تا ته هم دا خوښوم په دومره اطمینان سره. خدای به حاضر وبولي ورته ووایي چې زه د خپلې کورنۍ ته، خپل ځان ته، خپل اولادان ته که نیویارک خوښوم، په نیویارک کې پی ایچ ډي خوښوم، د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ یو هلک ته هم په نیویارک کې دا شی غواړم. هغه ته دا نه وایم چې په تا باندې دا اوسنی حالت چې دی اوس غم زغمری، دا هېڅ ښه حالت دی، هېڅ مشکل نشته. که ما ته فرصت پیدا شوی دی خیر دی، دا کار نه کوم. ځکه دا که زه د دپاره څه غواړم، هغه د والله په بالله په ثم تله د افغانستان د یو لرې پرتې ولسوالۍ یو وړوکی کوچني ماشوم ته هغسې ژوند غواړم چې خپل زوی ته یې غواړم، هغسې ژوند او همغسې مرفه ژوند، همغسې تر د سهولتونو نه ډک ژوند، هماغه په همغه سټنډرډ زده کړې ورته غواړم، هومره فرصتونه ورته غواړم چې ځان ته یې غواړم. دا نه ورته وایم چې تا باندې چې کومه ورځ راغلې دا ستا بخت دی، دا ستا قسمت دی، دا حالت در باندې راغلی ته زغم ورته وکړه. نه، ده ته وایم چې ورور دا حالت باندې قناعت مه کوه، دا ستا حق نه دی، دا مه منه. ته تر دې ډېر پورته یې او ته به یې تر دې دپاره راپورته سې. ته خپل ټول انساني توان وکړه. موږ هم که راپورته شوي تر دغه ځای را رسېدلي، پلار مې نه رهبر و، نه لیډر و، نه قومندان و، حتی عادي جنګیالی هم نه و، یو عادي بزګر سړي زوی یم. تر دغه ځای چې را رسېدلی یم، تا کې هم دا توانایي شته ته راپورته کېدلی. زه چې نن خبرې کوم ته هم کولی سې. راپورته سه د دې خلکو نه، دغه د تقدس دا کاذبې پردې چې دي دا وشکوه، او دې خلکو ته په سترګو کې سترګې واچه، ورته ووایه ته څه کاری چې ته تر ما ډېر مرفه ژوند لرې، زه یې ولې ونه لرم. موږ د خلکو ته دغه شی وایو. ته خلکو ته وایې چې نه ویې زغمه، دغه حالت چې دی ښه حالت دی، او پخوانی هم ښه حالت نه و، ښه حالت بیخي راتلونکی نه دی، بس ګزاره ورسره کوه، ګو وې د فلو. موږ خلکو ته دا نه وایو، موږ خلک راپورته کوو، خلکو ته دا شعور ورکوو چې وروره ستا دغه ژوند باندې په دغه حالت باندې قناعت مه ورکوه. افغانستان پیړۍ پیړۍ شاته پاتې دی. نو زموږ ته هر څه نه هیله دغه شی دی چې ته دغه څه ورته ووایې. پاتې شو د عبدالله صاحب ستا خبره چې طالب ولې تا رقیب وبولي. طالب په دې باندې پوهېږي چې د طالب رقیب څوک دی. د امارت په وړاندې یوازینۍ ادعا چې دغه جمهوریت دی، جمهوریت دته تهدید دی. هغه ته په دا اوس خو پاکۍ سره ووایو، اسلامي خوځښتونه او د اسلامي ګوندونه مندونه چې دي دا طالب ته تهدید نه دی. په 2000 کال کې ولاکه دې ته ثابت کړي چې اسلامي تر دغه اسلامي نظام راولي. د تر تا لس چنده ښه اسلامي دغلته اوس بهیر صاحب ناست دی، بهیر صاحب ورته ویلی د مودودي کتابونه ولوله. ته په طالب د مودودي کتابونه ولولې. د هغه خو فلسفه دا ده چې 100 یهودي ایک مودودي، 100 یهودان سره یو ځای کې یو مودودي چې جوړېږي. هغه د جمعیت علما اسلام هغه فکر والا خلک دي. 2000 دلایل در سره وایي. دا نن ورسره کېنه تا ته څونه 2000 مناظرې در سره کوي، تا ته مودودي کافروي. ته که هغه سره دغه په اسلامي فلسفو هغه سره غږېږي، نو وروره بیا خو دا شی ډېر صحیح روان دی، دا خو ډېر صحیح اسلامي نظام دی، وروره دا شی ته کار نه ورکوي. ته که هغه ته یوازینی تهدید دی، هغه ته دغه دی چې په جمهوري طریقې باندې به په افغانستان کې خلکو ته د زعیم د ټاکلو حق ورکوي. طالب ته تهدید چې دی نه داعش دی، طالب ته نه تهدید حزب اسلامي دی، نه جمعیت اسلامي دی چې پاکۍ سره ووایو تر دې ټولو ښه اسلامي نظام هم راوستی، تر دې ټولو کامیاب هم دي، تر دې ټولو متفق هم دي، د امیر اطاعت هم کوي، تر هر چا منسجم هم دي. هغه په خپلو کې په چوکۍ سره ورانېدل، 15,000 ښاریانې په یو کابل ښار کې سره وایي. تاسې ولې جمهوریت پورې تړئ؟ موږ خو جمهوریت غواړو، موږ خو تا سره دغه شی نه منو. ته خو اسلامي نظام غواړې، چې اسلامي نظام غواړې، ته خو په د لومړي ځل نه پکې غلط اسلامي نظام خو راغلی دی، حاکم دی. بیا خو ګوره عبدالله صاحب دلته خبره دلته دا ده، ته ماته وایي چې جمهوریت ولې طرف دته تهدید وي. طالب ته که تهدید دی جمهوریت دی، د طالب که رقیب دی او که طرف دی جمهوریت دی. اسلامي نظامونه، اسلامي ګوندونه مندونه د ده په وړاندې انتن نه ورکوي. وروره چې پاکه خبره در سره وکړو، پاکه دا ده چې وروره دا 2000 هفتګانه او حجګانه ګوندونه دي چې ټول سره راټول کې د دغه نظام نشي راوستلی. هغه پروفیسراب وو، که هغه رباني وو، که ورسره د حکمتیار وو، د 110 کتابونو سره یې نشي راوستلی. د راوسته د حاکم که د قربانۍ ته ماده و، د خپل اولادونه قرباني کړل، د هغه خپل اولادونو باندې پیچدیانې کولې، د خپل زوی باندې فدایي کول. وروره هغه تا ته خلکو ته ولس ته درته ثابتوي.
نیویارک ته پی ایچ ډي ته نه ولېږلی ما تا ته دلته قرباني کوو که په اسلامي قصه یې سره راولي هغه تا نه ګټلې ده وروره په 2000 کال کې ول دغه ځای دې نښه که تا دی مات که په دې طریقه باندې که دته رقیب دی دته رقیب جمهوریت دی د خلکو حق دی چې خلک ورته ووایي چې وروره دغه شی در سره نه منم استبداد څنګه جمهوریت خلکو ته ګلان غاړه کوي چې د حزب اسلامي دفتر چې دی هم بندیږي او تی رقیب زه د څه شي رقیب یم زه د طالبي استبداد رقیب یم چې کله کابل ته ځي ګلان درته غاړه کوي چې درته ښه راغلاست درته وایي او زما هغه دفتر چې دی په کابل کې هم نشي منلی بیا هم ته رقیب یې او زه چې دی رقیب دیم سیاسي رقیب دیم نو خو هغه پوهېږي چې ته هغه کوې که نه ته دلته ته ګوره اوس وایي په لږ اصطلاح پاک خبر درته ووایي چې وسړی دا د مذهبونو خلکو په مذهب دا ډېر خلک ډېر ښه پوهېږي دا ډېر ښه پوهېږي چې څوک څه کاره دي نو تاسو چې د سره جنجال دا دی چې دا خلک یو شی زغمي دی وایي چې زه نر دښمن منم مذبذب منافق دښمن نه منم او دا د دې شي ډېره پاکه فلسفه ده په دې رښتیا درته وایم مونږ کریډټ هم ورکوو په دې کې د بالکل 2000% د کریډټ حق جوړېږي چې دی د مذبذب انسان نه ځان ډېر په اسانه خلاصوي د نر دښمن سره دی دښمني کوي او بس نو هغه څنګه نر دښمن چې درې نیم لکه اردو په لرلو سره چې ټوپک په ځمکه کې او دا شی مونږ اپریشیټ کوو ځکه دا هر څه پرېښودل میدان پرېښود دا څنګه نر دښمن دا د نستوړي ماران چې دي مونږ دا اپریشیټ کوو ځکه دا د نستوړي ماران ته مونږ ځای ورکړی وو او مونږ ورته ننګیال صاحب دوی چې نه ورته جمهوریت ته ننګیال صاحب تاسو جمهوریت ته چې دی نر دښمن ویلي نر دښمن درې نیم لکه مسلح قوه لرله او هغې ټول ټوپک په ځمکه کېښودلو او منډې کړلې موټرانې چالان تیارې دا نر دښمن یو له کوشل د طالبان وژلي دي او د یو له کوشل د ده وژل سوي یو له د شل هغه سره معلوم دي هغه قیسې سره نه کوو هغه بیخي ورشه د یوناما ارقام سره راواخله هغه درې نیم خبره دلته دا ده حکومت تاسو چې وروره دا په حزب اسلامي باندې د رقیب حزب اسلامي نه دی دا در سره ومنه د والله باور وکړه د اجازه ده زه دلته یوه مداخله وکړم دا ګوره د کامیابي او ناکامي تاسې ته وایاست ولې ناکام سو ناکامي او کامیابي د یو نظام د یو جمهوري نظام په دې کې داسې څومره کار یې وکړ څومره خدمت یې وکړ څومره تغییر یې راوست په دغه را سره وغږېږه چې ما 20 کاله د جنګ په موجودیت کې افغانستان له کوم ځای ته ورساوه دغه کامیابي ده خو بیا په دې باندې نظامونه خو ټول چې آیا تاسو سره امریکا نه وی